السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو ملګرو دا دی حاضر شوم د یوې نوې ښایسته ویډیو سره. تاسو هم کولی شئ چې زما په چینل کې ګډون وکړئ. زما چینل تر اوسه نوی دی او زه کوشش کوم چې ستاسو لپاره بهترین کلمات، بهترین ورډز، اصطلاحګانې، ایډیمز او فریزل وربونه تاسو لپاره او بهترین کنورسیشن تاسو لپاره وړاندې کړم. نو تاسو هڅه وکړئ چې زما په چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ چې انګلیسي خبرې اترې، لغتونه او اصطلاحګانې او عبارتونه په اسانۍ سره زما له یوټیوب چینل څخه زده کړئ. نو تاسو کوشش وکړئ چې زما چینل کې تاسو ګډون وکړئ. نو راځو سټارټ اخلو. دلته دوه کسان دي چې ډېر ساړه دی، دوی خپل منځ کې خبرې کوي. نو لومړی که اټس ریلی کولډ، یعنی اټس ریلی کولډ، ډېر ساړه دی. وایي لیسن اینډ پراکټس، تاسو غوږ شئ او تمرین وکړئ. او نو پیټ ورته وایي چې د خیرنتیا لپاره استعمالیږي. واټس د میټر، څه خبره ده. It's snowing، واوره وریږي. and it's windy، او باد هم لګیږي. so it is really cold، نو ډیر سړه دی. جولی ورته وایي are you wearing your gloves، آیا تا خپل دستکش اچولی دي. are you wearing your gloves، آیا تا خپل دستکش اچولی دي. پیټ ورته وایي no I am not، نه ما نه دی اچولی. they are at home، یعنی زما ګلوزونه په کور کې دي، دوی په کور کې دي. what about scarf، یعنی هغه کلبان په اړه څه وایي، کلبان دی اچولی. پیټ ورته وایي it's at home too، it's at home too، دا هم په کور کې راڅخه پاتې شوی، یا دا هم په کور کې دی. جولی ورته وایي well you are wearing your coat، خان تا خپل کوټ اغوستی دی. but پیټ ورته وایي but my coat isn't very warm، خو زما کوټ ډیر ګرم نه دی. ورم څه معنی؟ ګرم. and I am not wearing boots، او ما ورزشي بوټونه هم نه دي اغوستي. I am not wearing boots، او ما بوټان هم نه دي اغوستي. let's take a taxi، راځه چې په ټکسي کې لاړ شو، یا راځه چې په یوه ټکسي ونیسو. تاسو هم کولی شئ چې دې باندې زیاتې جملې جوړې کړئ. او د بل کس ورته وایي ګوډ آیډیا، ښه نظر دی. نو تاسو هم اوس په خپل وار سره دا ډول خبرې اترې جوړې کړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ښکلي او ښایسته دا ډول یو محاوره رامنځته کړئ، کنورسیشن رامنځته کړئ. تاسو د ځان سره کوشش وکړئ او تاسو هم کولی شئ چې دا د ځان سره بار بار تکرار کړئ او بیا یې د ځان سره عین شان لکه دا چې دي تاسو هم دا ډول جملې جوړې کړئ. یوازې تاسې دا لغات ورکې بدل کړئ. او تاسو هم کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره زما له یوټیوب چینل څخه تاسې هره ورځ انګلیسي وربونه، انګلیسي لغات، ورډز، انګلیسي فریزل وربونه او انګلیسي اصطلاحګانې او داسې نور مسایل زما له چینل څخه زده کړئ. نو تاسو هم خپل ملګري خبر کړئ، ځکه چې زما چینل تر اوسه نوی دی. تاسو کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره زما له یوټیوب چینل څخه تاسې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړئ. نو یو ځل بیا تکراروو. خو نو what's the matter، څه خبره ده. it's snowing، واوره وریږي. it's windy، نو باد هم لګیږي. so it's really cold، نو ډېر سړه دی. are you wearing your gloves، آیا ګلوز دې اچولی دي. no I'm not، they are at home، کور کې دي. what about your scarf، it's at home too. well you're wearing your coat، you are wearing your coat but my coat isn't very warm. and I am not wearing boots. let's take a taxi. good idea، بای بای، د الله په امان. تاسو هم ځان سره بار بار دوستانو تکرار کوئ چې هر چېرته یاستئ ښاد آباد اوسئ. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم. have a good time، بای بای.